یو ورور پوښتنه کړې ده چې د اذان په دعا کې لاس پورته کول جایز دی او که نه دی جایز، ثابت ده که نه ده ثابت. امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي رحمه الله اول جلد 115 صفحه کې د دې جواب ورکړی ده چې په تخصیص د اذان په دعا کې لاس پورته کول ما نه دی لیدلی. حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمه الله وایي لیکن مطلقاً په دعا کې لاس پورته کول د احادیث قولیه، فعلیه، مرفوعه، موقوفه، کثیره، شهیره څخه ثابته ده من غیر تخصیص بدعا دون دعا. نو د اذان په دعا کې لاس پورته کول هم سنت ده له اطلاق الدلائل چې دلائل مطلق راغلي دي. او دوه احادیث د امام بهقي ذکر کوي. اول د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک چې به هر کله دعا کول نو لاسونه به پورته کول تر دې چې د بغلو سپینوالی به لیدل کېده. او بل روایت د صائب ابن یزید د خپل پلار روایت کوي چې نبی علیه صلوات والسلام به کان اذا دعا فرفع یدیه، چې کله به هم نبی علیه صلوات والسلام مبارک دعا کول لاسونه به پورته کول. او بل دا د چې کله به د دعا خلاص شو نو مسح الوجه بالیدین به کول، یعنی خپل مبارک مخ باندې به د خپل لاس مسح کوله. او د عکرمه او د ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې وایي سوال دا ده چې ان ترفع یدیک حذو منکبیک، سوال چې ته دعا کې دعا دا ده چې ته لاسونه د وجو په مقابل پورته کې او یا د هغې په مقدار باندې. دا حدیث امام ابو داود ذکر کړی او ټول احادیث وایي په مشکات کتاب الدعوات کې مذکوره ده. او د دې وروسته هم نور احادیث موجود دي متکاثره متوافره په دې باب کې چې ذکر اطناب طرف ته مفضي کیږي. لہذا په همدغه باندې اکتفا کوو. لہذا په دعا په وخت کې مطلقاً چې هر دعایي اللهم انت السلام منک السلام مرقات کې مولا علی قاري رحمه الله لیکي چې دا هم دعا ده. نو په هر دعا کې لاس پورته کول دا سنت ده او بهترین عمل.